بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د دسامبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. د نن ورځې دا دویمه برنامه ده. په اوله برنامه کې نړیوال سیمه‌ایز او جهادي راپورونه برالۍ د پنجاب بربریت پسنده فوز هغه می تاسو وړاندې کړي دي. که څوک هغه موضوعات سره علاقه لري نو د نن ورځې اوله برنامه کتلی شي، او که د تاریخي او دغه پوښتنو په اساس انتقادات، پیشنهادات او ستاسو د پوښتنو ځوابونه نو دا په دې برخه کې دي. اوس راځم ستاسو پوښتنو ته په ځوابونو کې په دې باندې بنن ان شاء الله بحث کوو. اوله پوښتنه د ای تمیم ورور ده. د ای تمیم ورور دا ویلي دي چې د شپږم د جدي چې یعنی پرون ورځ تیره شوله دا یو د روسانو د اشغال او دغه شپږ څلوېښتم کال دی کلیزه وه، نو په دې باندې ویل ځوانانو ته لږ څه خبره وشي او دا شپږم د جدي څه ده. شپږم د جدي یا 28 د دسمبر 1979 د هغه کرغېړنه او توره ورځ ده چې د افغانستان مقدسه پاکه خاوره چې د شهداو او د اولیاو خاوره ده د خپل د کرغېړنو بچو او د نامردو او بې عزت اولاد چې خپل د مور په عزت نه پوهېدل د پردیو په لاس خپل وطن خرڅ که او یو ځل بیا افغانستان په تاریخي لحاظ سره د سرو قواو یعنی اتحاد جماهیر شوروي د سرو قواو د یرغل لاندې راغی او دا هغه شپه وه. په دې شپه باندې د دې وطن یو ناخلفه یو خبیث فرزند چې ببرک کارمل نومیده د نظام د حفیظ الامین د نظام د چپه کولو لپاره د روسانو په ټانکونو سور افغانستان ته راغی. زه په خپله په هغه وخت کې 11-12 کالو به وم. یادېږي مې چې ناوخته د شپې وه او پلار او د ناستو خبرونه اوریدل، ځکه چې شپږ ورځې دا قومنده شوې وه چې پردې به د شپې کش کوئ، ګروپونه به ګولوئ او څوک به بیرون نه راوځي. خو دغه شپږ شپې چې د اول د جدي نه تر شپږم د جدي پورې وه، هر شپه به ډېر بد دغه وزمینه اواز به د جهازونو د تیارو او دا دغه خو موږ دومره پې نه دغه کېدلو، مشران پوهېدل او په کوم وخت کې چې په دې شپه د شپږم د جدي روسانو یرغل وکړ او ببرک کارمل لا تر اوسه هلته و په هغه منځنۍ اسیا کې و، لکه فکر کوم تاجکستان کې و. د هغې تاجکستان د راډیو نه خطاب ورکړ او اعلان یې داسې وکړ لکه چې دی په کابل کې یعنی افغانستان کې، خو ټول دنیا پې پوهېدله چې د افغانستان کې نه و. د هغې نه خطاب وکړ او زما یادېږي پلار مې راډیو ته ناست و او دا خبرونه یې اورېدل د دوی د اعلامیه چې صادره شوه دی دا که ځکه زما پلار سایمن صاحب و او هغه هم په حساب په ارګ کې کار کوو، نو ډېر اساس ځای و، مرکزي د ریاست جمهوري مرکز و، نو هلته د هغوی لپاره دا حیاتي مسله وه. بیا د وطن د اشغال مسله نو بالکل حیاتي وه یو سایمن صاحب لپاره چې هغه په وطن میني او خپل وطن به دغه کېږي او بیا تعهد هم دا کړی چې دې خاورې نه به دفاع کوم، نو هغه څنګه تللی شي هغه وروسته چې د هغې اشغال کړی هغې ته سلامي ووهي. نو د ده لحاظ نه دا شپه ډېره ننګینه شپه وه. پرون مې کته چې 28 د دسمبر او دا ورځ د کرغېړنه او ډېره مرداره ورځ ده چې افغانستان اشغال شوی، اما هماغه جنایتکارانو چې دغه وطن یې تباه کړ، یو د هغه کسانو نه چې اوس هم د افغانستان په تلویزیونونو کې تحلیل ته راځي، هغه ببرک کارمل ته تاریخي رهبر خطاب ورته کړی و، یو مدبر خطاب ورته کړی و. د نن معلومیږي چې د وطن د عزت ناموس خرڅېدل دوی ته هیڅ معنا نه لري. یعنی دوی ته هغه سړی مدبر ښکاري چې یو خو دغه د ببرک کارمل د وجې نه و چې روسان راغلل یرغل یې وکړ، بل د ببرک کارمل د وجې نه و چې اوله کودتا داود خان وکړه، بیا همدې د ببرک کارمل له وجې نه و چې په د ثور د کودتا وشوله، ځکه ببرک کارمل و ترک او حفیظ الامین دا سره یو ځای و. نو د داسې یو خبیث انسان لپاره چې اوس هم دی خلک دفاع کوي، دا د ډېر ډېر د شرم ځای دی چې دوی د داسې انسان نه دفاع کوي چې هغه وطن خپل مور خپل عزت یې خرڅ کړی دی.
او دی خبیثان په دغه 28 د دسمبر چې دا کرغېړنه ورځ ده دی به د شرم نه مردار شوی وای دی راځي په دې ورځ باندې یوې د ببره کارمل نه دفاع کوي بلې مجاهدین ته وایي چې دا اشرارو چې د افغانستان د ترقي مخې ونیوله یعنی د افغانستان اشغال روسانو ته دا دوی ته ترقي ښکاره کېدله په دې باندې دوی خجالت نه وباسي چې افغانستان روسانو ته وسپاره روسان راغلل وطن اشغال شو او دوی مشاورین راغلل او د روسانو د راتګ نه بعد چې ملت قیام وکړي دوی په مقابل کې 15,000 کلي زموږ وران شول 1.5 میلیون انسانان زموږ شهیدان شول 1 میلیون پورې معیوب او دغه شول ماتو ګډ شول او 1.5 میلیون انسانان مجبور په اوارګۍ او په مهاجرت شول دا هغه بدبخت ورځ و چې تاریخ به یاد ساتي خو دا لوی ورځ هم په دې ده چې د دې ورځې په مناسبت باندې ملت قیام وکړ او د تاریخ یو لوی زبرځواک چې سره قوا وه چې د اروپا او د منځنۍ اسیا کم از کم 18 ملکونه د نیولي او د هیڅوک مقابل کې نه ودرېدلی نو د دغې شپږم د جدي د حملې په مناسبت ملت قیام وکړ او دغه لوی زبرځواک ته ماته ورکړله او هغه 18 ممالک ټول آزاد شول دغه چې نن تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرغیزستان آذربایجان همدارنګې بلاروس او همدارنګې د یوکراین او لیتوانیا استونیا لیتویا دغه ټول هغه ممالک دي چې زما د بچو زما د ورونو زمونږ د مور او د پلرونو د وینې په قیمت باندې دوی خپله ازادي اخیستې ده د دې ملت مدیون دي دوی باید دا یاد ولري چې که افغانستان نه وی دوی به اوس هم غلامان وی او زمونږ غلامان اوس هم د هماغې غلامۍ ارمان کوي وایي چې طالب مجاهدین پاکستان ته نه وی تللی نو موږ به اوس افغانستان جوړو یعنې په دې به جوړو چې د روسانو به د دوی لورګانې به د روسانو ښځې وي او د روسانو لورګانې به دوی ښځې وي او اولادونه به ټول جمیلوف رحمانوف دا رقم ته عثمانوف په اوف او پف باندې تر اوسه پورې دوی دغه نو دا د کرغېړنه توره ورځ ده د افغانستان تاریخ به یاد ساتي او دا به په بدو الفاظو سره یادیږي دویمه پوښتنه د احمد امیری 3402 والا ده هغه دا پوښتنه کړې چې د افغانستان او د جاپان د روابطو په هکله کلک څه معلومات راکړي چې د افغانستان او د جاپان تاریخچه د روابطو څنګه ده ډیپلوماټیکو اړیکو نه مطلب دی زه به لنډو الفاظو کې زر ووایم چې ځکه ډېر زیات دغه نشي زما برنامه دونه وسیع نه ده د افغانستان او د جاپان د روابطو تاریخچه په تاریخي لحاظ سره چې اول ځل جوړه شوې ده 14 د فبروري 1909 ته ځي چې پادشاه امیر ایوب خان جاپان ته لاړ او د هغوی سره هلته کېناسته او مراوده یې وکړله نو دا اول ځلې و چې دا دغه شو او بیا پس د هغې نه دویم دور هغه دی چې 1914 کې چې کله دویم اول نړیوال جنگ شروع کېده او په جاپان کې زلزله شوې وه نو حبیب الله خان د امان الله خان پلار د حبیب الله خان دغه کړو کومک یې کړو مالی جاپان سره پیسې دغه کړې وي او د هغې دوی قدرداني کړې وه همدارنګې په 1922 کې د جاپان یو نظامی هیئت افغانستان ته راغلی او دا اولین ځلو چې جاپانیان د افغانستان ته راځي او په رسمي سفر دا 1922 کې د کابل نه دغه کړی بیا د امان الله خان په وخت کې یو قرارداد د افغانستان او د جاپان ترمنځ په لندن کې امضا شو چې بیا دا په وروستو په 1913 کې په 19 د نومبر دا امضا شو او په 1913 کې افغانستان او د جاپان ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې راټینګې شولې همدارنګې په 1950 کې داود خان من حیث صدر اعظم د افغانستان جاپان ته سفر کړو په 1980 کې ظاهر خان د افغانستان پادشاه جاپان ته سفر کړو او همدارنګې په 1901 کې د جاپان شاهزاده اکیهیتو د کابل ته راغلی او د کابل نه لیدنه کړې وه نو دا زموږ او د جاپان د اړیکو دغه دی بیا 1990 کې کله چې دغه شپږم د جدي چې پرون ورځې وه او نن موږ وغندله
د 1990 کې چې کله روسانو افغانستان اشغال ک جاپان خپل سفارت په کابل کې وتړ او بیا د افغانستان نه لاړل. بیرته بیا په 2002 کال کې چې امریکایانو افغانستان اشغال ک جاپانیان بیرته کابل ته راغلل او خپل سفارت کابل کې خلاص ک. په 2010 کال کې کرزی جاپان ته لاړ او الته یو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د افغانستان لپاره ډونیشن جوړېده. بیا په 2021 کې کله چې طالبانو افغانستان ونیو نو دا سفارت بیرته وتړل شو او په مې 2022 کې د سفیر راغی افغانستان ته دوباره خبرې وکړي او سپتمبر 2022 کې جاپان خپل سفارت په کابل کې بیرته خلاص ک. همدارنګه په فبرवरी 2015 کې لطیف نظری د معین د اقتصادي د وزارت د مالیه او دغه ادا جاپان ته لاړ او الته دا کو په دام دی د اول ورده چې د طالبانو په اول دور کې هم 15 دوري سفرونه د اسلامي امارت د مشرانو جاپان ته شویو او د الته تللیو. نو دا تاسو د پښتنې جواب کې مختصرا دغه زموږ روابط دي د جاپان سره او د حساب اوس جاپان په افغانستان کې ډېر ترقیاتي پروګرامونه لري، بل خصوص په جلال آباد کې د اکیهیتو د دغه سنومیږي هغه چې ووژل شو دغه پروژې دي چې به بیرته احیا کیږي او د سره به نیول کیږي. ابو بشیر افغانی وایي چې برتانیه کې یو افغان فعال نیول شوی دی چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغه ته پیسې ټولولې. نو ویلي دي چې آیا تاسو کوم مشکل خو نشته دی زی خودلې ما نه وروره ما د لپاره مشکل په دې نشته چې زه خو یو خو بیرون وځم نه بل دا دی چې زه پیسې دا خو نه ټولوم. دا پیسې ټولول لکه کوم چې دغه سازمانونه دا ممنوعي هغه لپاره د خلاف د قانون دی، یعنی ترهګرۍ سره مرسته باندې حسابيږي. نو په هغه څه چې په دې په قوانینو په دې پیګم نو زه په هغه یو اقدام نه کوم چې هغه د مشکلاتو باعث وګرځيږي. نو د لپاره بل زما دغه دا دی چې زه چون یو نړیوال سطح باندې په میډیا کې حقوقي او سیاسي تحلیلونه کوم، د تحلیل باندې څه مشکل او بندش نشته دی او زه چې کوم راپورونه د جهادي وړاندې کوم چون دا خبر دی او زه د بین‌المللي میډیا نه اخلم نو په دې باندې کوم پابندي نشته دی. که چیرته دی پوه شي چې زه دغه هغوی لپاره کار کوم او د هغوی نه مستقیما خبر اخلم او دلته تیروم نو بیا یې د ممانعت شته دی، یا هغوی ته زه پیسې ټولوم تللیږم دې ممانعت شته دی. داسې کوم کار ما نه دی کړی، د غرور نه هر څه څوک چې دی په قوانینو به نه پوهېده، اشتباه یې نه سر وهلی ده، نیول شوی دی په دې اساس باندې. دا د هغوی ستونزه، زه الحمدلله ما ته کوم داسې ستونزه نشته او دلته په قانوني او په سیاسي تحلیلونو دی باندې کوم بندش نشته دی، هغه تاسو حق لرئ چې وکړئ. ګل احمد احمدي وایي چې آیا ټي ټي پی او بي ایل ای د ایدئولوژي له مخې توپیر لري؟ مطلب مې د دواړو په اسلامي فکر جنګیږي. وروره د دې دواړو په مفکوره او په جنګ کې ډیر زیات فرق دی. یو خو ټي ټي پی 18 کاله کېږي چې جوړ شوی دی او هغه هم آیسای جوړ کړ، بیا پسته د آیسای نه دی ووختل او دا بالکل مذهبي ډله ده. او بیلی چې دی بیلی د 80 کالو نه مبارزه لري، جنګیږي، حتی د پاکستان د جوړېدلو نه مخکې تاریخچه لري او دا مذهبي دغه نه ده. دا دوی لپاره د ازادۍ د خپل دغه جنګیږي، نو دوی نشنالیستان دي، یعنی د خپل د مسلمانان دي، په اسلام کې کوم دغه نشته دی، بالکل مسلمانان دي، خو د اسلامي مذهبي بنیاد باندې نه جنګیږي چې موږ دلته اسلامي نظام راوړو. نه، هغوی وایي چې موږ د خپله خاوره ازادوو، مسلمانان سو همدلته به اوسېږو، مسلمانه خاوره به وي. د دوی دواړو په نظریات کې توپیر شته دی، ځکه چې ټي ټي پی او د مذهب او د ایدئولوژي په اساس باندې جنګیږي او دغه چې د بیلې چې د هغه د خاورې ازادي د نشنالیزم د قومیت په اساس باندې دغه کیږي او د اسلام سره کوم ټکر کې نه دي. نو د دې لپاره هغې په دغې باندې نه جنګیږي چې موږ دلته د اسلام لپاره جنګیږو او اسلامي نظام راولو، یا فرضاً د مسلمانان دي، اسلام به راځي، اسلام مسله کم نشته دی، خو د هغې د نشنالیزم او د قومیت په اساس هغې دا زموږ خاوره د خپل خاوره ازادو. همدارنګې نادیه خور وایي چې پاکستان بد حالت کې دی،
نور هم بدیږي ورځ تر بله د افغانستان ازار وهلی دی. بالکل ستاسو خبره صحیح ده، دا د پاکستان ازار وهلی دی. او زمین کې بله پوښتنه دا کړې چې اسلامي امارت کې چې کوم کسان د تعلیم مخالف نه دي چې 80% نه زیات دي، دوی نشي کولی چې هغه نور سخت دریځو چې دي هغوی ته قناعت ورکړي؟ نه، دوی نشي کولی. دوی کولی شو دا مسله به ډېر وخته شوی. هلته ستونزه بله دا ده چې قندهار کې چې څوک ناست دي هغوی دا وایي چې دلته راځئ د ښځو په تعلیم به خبرې نه کوئ. نو دا 80% بیچارهګان به څه وکړي چې هلته بندیز یې اجازه د خبرو نه وي. نو د دې لپاره دوی دا نشي کولی. قدرت الله معروف وایي چې امریکا ولې د ځینو هیوادونو د کنټرول لپاره نور هیوادونه کار اخلي؟ د هند کنټرول لپاره پاکستان، د عرب او ایران د کنټرول لپاره اسرائیل، همدارنګه د چین د کنټرول لپاره هندوستان. دا رقم کوي. فکر کوم چې د پاکستان د هند د کنټرول لپاره نه دی، بلکې هند د پاکستان د کنټرول لپاره دی. امریکا چې دغه کوي پاکستان باندې هند نه کنټرولوي، هغه د احمقانه کار نه کوي. پاکستان دونه دیم نه چې هند کنټرول کړي، بلکې هند په سیمه کې دا دغه لري چې د پاکستان کې دغه وکړي په هغې باندې کنټرولېږي. عربان او د ایران مثلا دقیقه ده، بالکل اسرائیلیان په همدې باندې کنټرولېږي، په هغې باندې یری. په عین حال کې ایران باندې عربي نړۍ هم یری او د عربي نړیو په اساس باندې ایران یری. مګر خبره دا ده چې تاسو ویل چې امریکا ولې دا کار کوي؟ لپاره د دې کوي چې مستقیما خپله وکړي، دښمني ورسره مستقیمه کیږي، او بل دا دی چې مستقیما دوی ته قیمته تمامیږي. د نائب او د پراکسي په ذریعه باندې برنامې ښه تطبیقیږي، په اسانه تطبیقیږي، مړینه هم د دوی پکې نه کیږي، وینه هم پکې نه تویږي، او خپل مرام او هدف هم لاسته راوړي. پیس ورلد په نامه باندې وسواویا یو ورور دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، پیس ورلد یې لیکلی، د دنیا امن لپاره. دا وایي چې قندهاریانو سره ډېر تعصب لري. زه نه پوهېږم چې د ورور ته د کوم ځای نه دا تصور پیدا شوی چې زه د قندهاریانو سره تعصب لرم. زه الحمدلله د خپل هېڅ افغان ورور سره تعصب نه لرم. بیا قندهار خو راته ډېر ګران دی، ځکه زما د احمدشاه بابا د خاورې د بنیانګذار د یو لوی تاریخي افغانستان د امپراتور چې ویاړ دی د تاریخ دی، دا د هغه ټاټوبی دی، د هغه ځمکه ده، بیا د میرویس نیکه ځمکه ده. نو زه د ده لپاره زه دا د شاهانو ځمکه ګڼم، دا د افغانستان د ویاړ او د افتخار ځمکه یې ګڼم. کوم بعضې وخت کې چې کوم انتقاد کوم، هغه انتقاد مې دا دی چې دغه اوس کوم ستونزې سره افغانستان مخ دی، د دغه مشرتابه قندهار کې ناسته ده او دا ستونزه هغوی جوړه کړې ده. دا د ښوونځي بندول، قانون اساسي نه ورکول، په نظام کې لږ ذره د خلکو آواز نه اورېدل، دا زموږ حق دی چې د آواز باید اوچت کړو. او دا د قندهاریانو په خلاف نه دی، دا د افرادو په خلاف دی، محدود افرادو په خلاف دی، د ټوله الحمدلله د ټوله اسلامي امارت د تحریک په خلاف دا کوم خبره نه ده. دا د قندهار او د لوی قندهار چې هغې کې هلمند، زابل، نیمروز او بلوچستان دا ټول په لوی قندهار کې راځي. دا د افغانستان د دې سیمې ویاړ دی، تاریخ دی، او په دې باندې زه خپله هم ویاړم. زما احمدشاه بابا ته یو خاص احترام لرم، او زه کله چې د هغه په حساب هغه عکس و تصویر یې ګورم، ما ته یو افغاني غرور ودرېږي. نو زه الحمدلله زه د نه خپل هیڅ د دې خاورې هیڅ وګړي سره دغه نه لرم، بیا ولایتونو سره، که هغه دایکنډي، که پنجشیري، که بدخشاني او که قندهاري، دا ټول ماته یو دی. او قندهار په ده باندې اوچتوالی لري چې تاریخي قدامت او زعامت او صلابت لري. او اوس هم دا خبره موقعیت ده چې دغه اوس د دې اشغال په مقابل کې، امریکایانو مقابل کې همدا د هلمندو دغې قندهارو دا سیمې خلکو چې دی ودرېدل، دا قرباني ورکړه. نو زه فکر نه کوم چې د ورور ته د کوم ځای نه دا تصور ولیدلی دی چې زه ګویا د دې سره تعصب لرم. زه چا سره تعصب نه لرم. انتقاد مې دی هغه سالم هم کوم په ده باندې. د اسلامي امارت مشران وګړي چې ما پیژني، هغې په دې پوهېږي چې زه کوم شخصي عقده غرض چا سره نه لرم. زما د افغانستان، زما
فرضاً که زه ډاکټر نجیب باندې خبرم کوم زما هغې سره کوم شخصي جنګ خو نشته، ملي جنګ دی، د خاورې جنګ دی. که زه حکمتیار صاحب باندې کوم انتقاد کوم هغه زما شخصي جنګ نه دی، بلکې د وطن تاریخي مسله ده چې باید وکم. که غني په مقابل کې، که همدارنګې فرضاً منظور پښتون په مقابل کې، یا همدار زه چې کوم انتقاد کوم شخصي زما کوم چا سره دغه نشته دی. ملي افغانستان د تاریخ مسله ده، دا ماته مهمه ده. Discover the World عیسی خان وایي چې چین پاکستان ته 40 F-35 او FC-31 ورکوي، در حال چې چین ښه پوهېږي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي، هیڅ چا سره صادق نه دی، نو ولې دا کار کوي؟ دا د لپاره کوي چې هغه خپل جنس خرڅوي. دا هر مملکت کې هغه په دې پسې نه دی چې پاکستان ښه دی که خراب دی، نن تباه کېږي سبا تباه کېږي. دا ورکوي، پیسه ترې نه اخلي، نو د ده لپاره مفت نه ورکوي، پیسه ورنه اخلي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ، سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او زنګوله ووهئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.